چې شاعران، لیکوالان، ادیبان، قبایلي مشران، مخورین او سیاسي فعال غړي په دې دستوره کې شرکت لري. موږ کلتور ولې لمانځو؟ مهم سوال دی، نړیوال یې هم لري. زموږ سره میش قامونه هم دا سوال لري چې دا کلتور څه معنا ده، دا کلتور موږ ولې لمانځو. خدای مو راوله راځي. لږ وخت غواړم په دې خاطر چې موږ کلتور ورځ لمانځو او موږ باید د دې کلتوري ورځې د لمانځلو په پس منظر خبر شو او په خپل کلتور باندې پوه. کلتور، کلچر، هڅو دا چې په نړۍ کې قامونه لمانځي، اول د قام پیژندګلوي پکار. دا کلتور اجتماعي نه دی چې ډېر خلک پرې وزېږي بیا دې کلتور دی. دا هر خپل کلچر دی، خپلې عایدات دي، خپلې عنعنات دي، خپلې د ژوند کړه وړه دي. د قوم پیژندګلوي دا ده چې یوه ډله خلک ژبه یې یوه وي، وطن یې وي، جغرافي اقتصاد یې وي، معیشت یې وي، زراعت یې وي، او دا ډله خلک پر یو معلومه جغرافیه باندې ژوند کوي. ودې ته قام وایي. اوس د قامونو د لرغونتیا تاریخ څومره اوږد دی؟ په دنیا کې ډېر قامونه د 5 دریابونو څخه ژوند پیل کړی. دریای دجله، دریای فرات، دریای نیل، ابل عراق یو دریا دی. د دا ځای انسانانو په معلوم تاریخ کې له دغه دریابو د غاړې څخه خپل تهذیب را پیل کړی. د کلیشیز آف سیویلایزیشن یو کتاب دی د تهذیبونو ټکراو. د دې په نتیجه کې تهذیبونه وچنګېدل، بیا دا تهذیبونه مات شول، بیا دا مختلفو د نړۍ کونج ته ولاړ. موږ وخت هم نه نیسو، خو د خپل قام پر ژبه، پر تاریخ، پر هڅو، پر کلچر او زموږ پر لرغونتیا باندې خبره کوو چې دلته زموږ سیاسي مشران هم ناست دي، زموږ پښتانه مخورین هم ناست دي، او زموږ ځوانان، شاعران، لیکوالان او ادیبان هم ناست دي. په معلوم تاریخ کې ډاکټر عبدالباقي دراني په خپل کتاب کې پښتانه د تهذیب په څپو کې د یو روسي لیکوال په حواله لیکلي دي چې د منځنۍ اسیا چیرې چې هغه سیمه ډېره سړه ده، ډېرې قبیلې راغلې، په دې کې 5 قبیلې د هلمند د دریا پر غاړه پاتې شوې. نورې ولاړې پاریس ته واوښتې، څوک ولاړې عربو خواته. دا 5 قبیلې چې د هلمند د دریا پر غاړه پاتې شوې، په دا کې یوه پکتیا یا پکتاوه چې اوس اوسني موږ پښتانه یو. په دې کې بله قبیله وه دادیکا، اوسني تاجک. په دې کې بله قبیله وه ساکا، اسرائیلیان وایي دا موږ یو، جرمنیان وایي دا موږ. په دې کې بله قبیله وه منشا، اوسني ایرانیان. دا زموږ سره په آریین کلچر کې راسره، په پښتون کلچر کې نه دي راسره. په آریین کلچر کې موږ اریایي کوچیان وو. دغه قبیلې چې دغه سیمې ته راغلې، بیا هر سړی پر خپله مځکه باندې آباد شو. نو پښتنو حبیبي صاحب په لرغوني افغانستان تاریخ کې وایي چې د هلمند پر غاړه باندې پښتنو یو ښار آباد کړ. د هغه ښار نوم و ګنداره.
د اوسني لښکرګاه د دغه لښکرګاه باندې پښتنو په معلوم تاریخ کې 2700 قبل مسیح یعنی د نن څخه 4700 کاله مخکې پښتنو په ګندارا کې خپل ښار درلود. کرنسي نه وه، مادي سودا کېدله. غنم راکړه وربشې واخله، اوښ واخله غوا راکړه. په دې شیانو باندې پښتنو خپل شتون په حیثیت یو سیویلایز قوم، په حیثیت یو تهذیب یافته قوم د خپل ژوند آغاز راوړ. دا څنګه پښتانه وه؟ دې کومه ژبه ویل؟ بینسون د چینا یو ډېر وتلی سفر لیکونکی یا یون لیکونکی دی. دا به پر دنیا ګرځېدي، سفرونه به کوي. بینسون لیکلی دی غلام محمد غبار صاحب په خپل کتاب کې. بینسون وایي چې زه باختر ته ولاړم. هغه وخت دی چې زموږ د افغانستان بالخصوص د پښتونخوا وطن دا یو وطن دی، نوم یې باختر دی، خو عربیان یې خراسان بولي. خراسان معنا یخه سیمه. دی وایي زه باختر ته ولاړم، هغو خلکو لنګۍ تړلي 240 کاله تر سر یې ټوکریان تړلي ول، اوږده اوږده لاسونه یې ول، جګې پزې وې، خړې سترګې وې، ځینې پکې خړ سترګې ول، خو د اکثره سترګو تورې وې. دا بینسون د چینا یو لیکونکی دی. د دې ښځو پوړینان په سر کول، مخان به یې لس ول، خو پوړلی ډېر لازمي و. دی یو قسم جامه اغوستل، کمیس اکثره وخت په سفر کې د مځکې سره پوښل. دا زموږ دی ملي لباس چې دی غوښه خوړل، غوښه د سیرلي دا خوړل، د وسۍ دا خوړل، د غره د پسه دا خوړل، د غوایي غوښه، غټه غوښه ورته وایي په انګریزي کې د غټه غوښه لیکلې. اوښ، غویی دا موږ نه خورو، ځکه زموږ په وطن کې حلاله غوښه د پسه په شکل کې، د سیرلي په شکل کې، د غره د پسه په شکل کې دا موږ مایه نه خورو. موږ چې له دا تیزي به راپیل سوي یو، موږ دلته یو ډېره بهترینه واکمني درلود په حیثیت یې پښتانه. د دې خبرې برعکس هم ښکاره شوه. انګریز نه روسۍ یو لیکوال دی جیب پروف، هغه وایي چې زه کله باختر ته ولاړم، په باختر په غرو کې زه ګرځېدم، دې خلکو یو ژبه ویل چې اوسني سنسکرت ته نږدې ده. سنسکرت په هندوستان کې یو ژبه ویل کېدله 2700 کاله مخکې، 1100 قبل مسیح 2700 کاله مخکې ویل کېدله. ول دا خلکو دې خبرې کولې لکه سنسکرت ژبه. نو د سنسکرت زوړ شکل چې دی هغه پښتو ده. وبخښئ، د پښتو زوړ شکل چې دی هغه سنسکرت. دی وایي دوی داسې ژبه درلوده، قوانین یې چې شول. ول دا خلکو یو سړی مشر کړی و. دا مشر د ژوند په هره شعبه کې د دوی مشر. په دې کې هیل نه و، په دې کې ځایي نه وې، په دې کې خیالي نه وې، په دې کې مشترکه، مطلب چې ځان د خانۍ و ملکۍ و دا شی نه وې. د یو سړی مشر کړی. او دا خلک د کښت او کرنې سره، زراعت سره ډېره زیاته علاقه درلوده. او دا دومره مینه ناکه خلک وو چې دا به ماخستن له کښت او کروندې سره اله. په هغه ټیم کې په سنسکرت ژبه کې مسجد ته مزدک ویل کېږي. دا به وایي د مسجد و مخ ته یا د مزدک و مخ ته ناست وه، بحث به پر چیش کوئ چې ما نن د دا ځای څه اوبه په فلاني کښت ولګولې، ما نن پلانی سړی بیماره و زه پوښتنې ته ورغلم. مسجد زموږ د ضمیر او د ابلاغو ځای و. موږ به راکښېنستلو، پر مسجد باندې به موږ فیصلې کولې. پلانی د حج راغلی دی، پلانی ناجوړه دی، پلانی بچی پیدا سوی دی، پلانی کښت داسې سو، پلانی د سفره راغلی دی، پلانی په سفر ولاړی. موږ پر مسجد خبرېدو. دی وایي د دې خلکو یو بله ډېره ښه خویه دا وه
یو انګریز هم دا خبره بیا ډېره ناوخته لیکلې ده د بابیانو یو کاروان افغانستان ته د خوزدار ولاړی هغه انګریز وایي چې په افغان وطن کې که ته ولاړ سې چې هر څو وخت تېر کړې دوه شیان ملک یو ډوډۍ دوه بستره مستشرقین یا ختیځ پوهان چې دا خبره کوي چې زموږ وطن ته راغلي دي چا یې مخه نه دي نیولې دا زموږ د مېلمستیا هغه دود دی چې بیا د دې ځای ولاړه بیا نازواني کول موږ په یوه نامه په بل نامه زموږ له مسجد سره اجتماعي ژوند زموږ له هلمند سره تهذیبي او ښاري ژوند زموږ له سنسکرت سره نږدې ژبه دا تاریخ مشابه لږ جدید وخت راځي دنیا اوس موږ په کوم نظر باندې ګوري موږ څه شي یادوي موږ معلوم تاریخ معلومه جغرافیه معلوم کام معلوم سیاست اتلان واکمنۍ امپراتوري دا موږ ټول تیر کړي دا د کلتور ورځ چې موږ لمانځو ملګرو د کلتور د ورځې په لمانځلو په ارزښت به ځان خبرو وروره دا لومړی هره ورځ د غومره قدرمنه که د دې تاریخ باندې موږ خبر شو دا کندهاري غاړه هره ورځ د غومره قدرمنه دا پښتو ژبه د غومره لرغونې ده او د غومره احترام لري د غومره قدر لري دا بېله خبره ده چې زما عزیز په سټیج باندې ناست وي پښتو د دوزخ ژبه اوس زره ژبې په دنیا کې ویل کېږي یوه پښتو د دوزخ ژبه نو ځکه حمزه بابا له خشمه وایي وایي بیا چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت له د پښتو سره ملګرو ولسمې شپاړسمې دولسمې پیړۍ دي چې موږ رارسېږو موږ دومره غښتلي کېږو چې موږ د محمود غزنوي غوندې سړی له ترکه راغلی ترکی و په غزني کې واکمني جوړه کړې وه یار محمد ترکی په خپل کتاب نور محمد ترکی ولې ووژل شو په دې کې لیکلي دي چې اول کوک په دغه سیمه کې خراسان ایران د محمود غزنوي ته یوازینی قوم افغانانو چې ورته ودرېدل پر چی شي ورته ودرېدل د به هر کال د زراعت مالیه راټولول بیا به د دې په نتیجه کې پر هندوستان باندې حملې کولې افغانان ورته ودرېدل موږ مالیه نه درکوو یو تاریخ وایي چې زر کسه یو تاریخ وایي چې 10,000 کسه پښتانه یې په اور کې واچول محمود غزنوي د محمود غزنوي په دربار کې مشاهدې کېدې د یو پښتانه شاعر په خوله کې سکروټي ور واچول نن خلکو موږ ته په اتل تیر کړی 12مه صدۍ کې موږ په هندوستان کې واکمني جوړه 900 کاله مخکې لودي واکمني تر نن ورځې د هندوستان په نصاب کې د ابراهیم لودي ذکر هندوان سکان فرنګیان ګرد خپلو بچیان ته وایي چې په هندوستان کې تر ابراهیم لودي ښه واکمن دی تېر شوی په 14مه صدۍ کې سوریان په 15مه صدۍ کې شیرشاه سوري پر لوی هندوستان باندې واکمني درلود ریشم زموږ ثمر دی د کابل تر دلي پورې پولیس زموږ ثمر دی پولیس موږ جوړ کړي زراعتي سیستم موږ جوړ کړی دی شیرشاه سوري جوړ کړی دی کښت د کروندې د ځمکې تقسیم دلته مشران خلک ناست دا میراث چې ورته ویل کېږي چې د کاریز اوبه به تقسیمول یې دا زموږ ایجاد دی په تاریخ کې څوک داسې نشي ثابتولی چې پښتانه د هندو د سیک د هندوستاني په خلاف باندې خدای مکه داسې عمل وکړ چې په هغه باندې به د نسل او د قام چته ګوري د سوري واکمني د لودي واکمني د هغه راوروسته یو عجبه تاریخ زموږ د افغان نه پیل کېږي چې موږ خپل بچیان د خپل تاریخ سره وتړو موږ نو وکړو خپل بچیان وروره زموږ نصاب نه دی خپل زموږ تعلیمي ادارې نه دي خپلې زموږ سیاست زموږ نه دی مسلم لیگ پیپلز پارټي پلانا دا زموږ نه دي که موږ خپل بچیان د تاریخ سره وتړو د نشنلیزم اول انقلاب په فرانس کې سوی دی په 1800 یو کم نیو زه په دعوا باندې وایم دا خبره ما په BBC کې مو چې په نشنلیزم انقلاب اول وار زموږ میرویس نیکه په 1909 کې په کندهار کې
په 1909 کې د ایران د عباس شاه پهلوي دومره پراخه واکمني وه چې ټول افغانستان ایران ترکیې پلانه دا ګرد د په واکمني کې ول ګورګین د جارجیا اوسېدونکی و په کندهار کې ګورنر پهلویانو میرویس نیکه تجار هغه وخت کې موږ تجارت کاوه خلک په تجارت کې خبر نه د هغه وخت 3 کمپنۍ دي ایسټ انډیا کمپنۍ د انګریزانو نیپولین هاوس د فرانسو افغان سرای دا د افغانانو دا 3 کمپنۍ نور دنیا د کاروبار د تجارت سره هیڅ علاقه نه درلوده افغان سرای پشت خانجان لودي په بنګال کې را جوړ کړی هغه کې به افغانان تجاران اوسېدل بل تاریخ تاجک د تاجکستان ازبک د ازبکستان قرغیز ارغستان داغستان دا خلک په کابل د لارې راتلل زموږ د افغانانو تجاران سره به هندوستان ته تلل دوی خپله نه سوی دا تجاران موږ تجارت وښولی دا به موږ د ځانه سره بیا ولې هندوستان په 1909 کې میرویس نیکه تجار دی د هندوستان را روان دی په کندهار کې د معروف په علاقه کې پر یو ځای باندې دی پړاو کړي کاروان په پسې مالونه یې راخیستي دي پښتانه متل کې وایي د خرید د سکروټ نه خالي کېږي میرویس نیکه په خپل ملګري باندې ژغ کېږي دا کاریز یا د چینې څه اوبه راوړه سړی چې چینې له ورغلی دا خوا یې پرته رامنډه کړې پر میرویس نیکه باندې ژغ وکړي چې نیکه دا په چینه کې د انسان سرونه پراته دي دوی ګرده ورغله بل چې ورواخستې پر یو کلي باندې ګورګین چې هغه وخت د ایرانیانو ګورنر و د پښتنو پر یو کلي باندې حمله کړې انسانان پراته دي دیګونه باندې دي واده دي بیا د ډېر ماپ مشران کشران ناست دي ګورګین یو غوښتنه کړې وه چې دغه پښتانه ناوکۍ به ماښام زما سره شپه کوي زموږ د انقلابونو زموږ د مزاحمتي غورځنګونو اول پړاو موږ له ښځې پیل کړی د خوشحال خټک تیري کوم له ښځې پیل سوی بیا تر ننني پښتون ژغورنې غورځنګه پورې زموږ ښځې وکړي موږ غورځنګ پیل کړی میرویس نیکه پالیسي واخیستې چې هغه ایریا یې وکړه خلک مړه دي یو سړی پکې ژوندی دی هغه ورته ګورګین راغی دغه غوښتنه یې وکړه نو دور هغه ورته ناوې هغه د پرته ده ناوې د خپل پلار چاړه په نس کې ونیو دنیا نن موږ ته ننګ راشي د ګورګین سره نه تله ځان یې په چاړه وژنه میرویس نیکه کور ته راغلی شاه حسین شاه محمود او زینب د نقشنې بچیان دي شاه حسین ورته راځغلي وایي بابا ما له دې آس راوړئ ده په ویې کړل زه یې دا ورته په سمه آس په لاس شاه محمود ډېر کوچنی دی دا وله راغلی ول بابا ما له دې څه شي راوړئ ده ویل زه یې دا ورته ته دې شی په لاس درکوم چې یا به نه یا به دغه شي خاوند یو آنګر دی په کندهار کې ګورګین ته تورې چړې او زنځیرونه ور جوړوي میرویس نیکه ورنه ورسره کښېناست مجلس سره کې ده ورته وویل رویه دې ډېره بدله ده میرویس نیکه ځوان دی دی ورته وایي چې نور ژوند خوند نه کوي ګورګین مې ناموس ته لاس واچوه هغه څه ورته وایي وایي دا رڼا اوس په تا کې پیدا شوله زه د 20 کالو سره و ګورګین ته زنځیران ور جوړوم او سوستې ور جوړوم چړې ور جوړوم پڅې ور جوړوم چې افغان په ولوځي زه سړی نه لرم میرویس نیکه چې کور ته راغلی شاه حسین غارې کړی ول شاه محمود زما د آس پښه راماته کړه پر دې ناول هم لیکل سوی ده ورته زه یې اوس په روغ آس په لاس ته کور په کور وګرځېدی د افغان وطن هرې گلۍ ته ولاړې هرې کوڅې ته ولاړې د شپې به میټینګان کول رڼا به بنده وله زه پلانکی حاجي حسن لالا غږېږم د خاني سره راغلی ابل زه محمد رضا غږېږم د منځکي سره راغلی دلاور کاکړ حکمت اڅکزی دا په دا جرګه کې په کوکران کې سوی بله جرګه په مانجه کې سوی ده تاریخ اوږدې چې بیا میرویس نیکه ایران ته واستوه 80,000 افغانان 4 لکه ګورګین د معروف او دارغسان په ځکه کې میدان ته سره ووتل د
میرویس نیکه نارې څه دي پر سیدال ناصر باندې نارې وایي وایي ګورې چې سپین ږیری مړ نه کړي ګورې چې ماشوم مړ نه کړي ګورې چې ښځه مړه نه کړي د جنګ قوانین دنیا له ما زده کړي مجلس لږ اوږده وبخښه ډېره غواړم د جنګ قوانین دنیا له ما زده کړي دي نن هم د دنیا په تاریخ کې ښځه سپین ږیري او ماشوم په جنګ کې وژل جرم دی دا د میرویس نیکه ایجاد دی ما و دنیا ته جنګي قوانین ورکړي دي هغه ټیم سیاست دغه رقم د دا شیانو سره به پام کوم چې د مازدیګر لمر پرېوځي سیدال ناصر پر آس باندې سپور دی پر حکمت خان اڅکزي باندې لیکلي د کندهار یادښتونو پر دې باندې بیا تاسو ته ول چې شپه دی ورته وایي یو زه پاته سوم یو ته پاته سوې یو د افغان خاوره پاته ټول ګرګین اخلاص کړي په هغه ورځ ما د دنیا زورور وژلی په هغه ورځ ما د ډیکټرشپ ما د زورور حکومتولۍ نظام لړولی دی په هغه ورځ ما د جمهوریت خښته ایښی یا جرګه کېږي میرویس نیکه ورته وایي اوس چې په دې کې څوک خوښ یې هغه ورته وایي ته زموږ سپین ږیری ته زموږ د قام مشر یې ستۍ قبیله زموږ په قبیلو کې معززه ده ته زموږ مشر میرویس نیکه موږ ته بنسټ راکښېښود د افغانیت تش تر کندهاره محدود شاه حسین چې کله ترکانو ایرانیانو په ګډه دغه ارترغرل ډرامه چې اوس ماشومان ته ښکاره کېږي د دغه ارترغرل پلار د میرویس نیکه زوی شاه حسین په آس باندې غوټلي نن یې ماته په اتل باندې تېروي ترکانو ایرانیانو مشترکه د اصفهان پر واکمني باندې حمله وکړه شاه حسین ورته وویله سیدال ناصر ته چې د د اصفهان و ماښام ته مې هوا کېږي سیدال ناصر ورته لړزه 14 ورځې بعد یې اصفهان ونیوی ومې ترکان وټکول ومې ایرانیان وټکول د هغه وخت سیاست داسې و زه د دې صفت نه کوم چې کوم ډېر جنګي قوم هغه دنیا کې چې څومره پرمختللي قامونه هغه ګور دغه سیاست کوي ما هم دغه سیاست کوي تر اصفهان تر بخارا پورې موږ تر اوسه بیا لګېدلي په تاریخ پښتنو افغانان موږ کندهار بنسټ په 1940 کې جرګه ده د کندهار په شالیسوب ګور پښتانه راټول څوک مشر ټاکو شاه محمود په ایران کې ولاړی شاه حسین نه دېرش پاته دېرش کې ولاړی اوس د احمدشاه بابا چنگیز تاریخ د هلاکو تاریخ د مقدونیه د سکندر تاریخ د انګریزانو تاریخ د فرانس د نیپولین تاریخ دا ټول ووایاست ټول جنګي قوانین جرمونه یې کړي د احمدشاه بابا تاریخ په لاهور کې په جمعې په لمانځه کې ناست د وخت امام پر احمدشاه بابا باندې خطبه وویل احمدشاه بابا داسې په کس کې ناست هلته ورته ولاړ شو دا خاوره یې ګرده نیولې وه تر لاهور هندوستان ته روان والمولوي صاحب یا امام صاحب د لاهور د خلکو څه پوښتنه وکړه چې احمدشاه یې خوښ دی چې نه دی خوښ تا ولې پر ما باندې خطبه وویل هغه څه ورته وایي ول د جامع دروازې ته د لاهور هندوان سیکان فرنګیان زرتوش ستا لیدو ته راغلي دي نو زه په دې پوه شوم چې د دوی خوښ پانیپت ته په 1901 کې ولاړو په دویم جنګ کې د خان شهید او صمد خان اڅکزي نیکه برخوردار خان سره سپریم جرنیل د دې سیمې قومونه ګرد سره دي نصیر خان نوري 10000 کسان احمدشاه بابا په نشم کړ هندوستان ته ځم ته به د ما سره ځي کله خوښه او خوښه سره ځي موږ په هندوستان باندې احمدشاه بابا اس ډېر امیر کړي دي د ډېر مشهور د هندو د سیخ د هندوستاني هر هغه تاریخدان چې په هندوستان کې اوسېږي دا ثابته کړي چې احمدشاه بابا یو عسکر د یو هندو په کور ننوت دی دا ثابته کړي چې احمدشاه بابا یو عسکر د یو هندو سونه ویوړل دی دا ثابته کړي په تاریخ چې یو افغاني عسکر یا د احمدشاه بابا عسکر یو هندو یو سیخ په دې معنی چې په داخله والي شتول هندو تاریخ یې نو موږ چې کله په شتمه پیړۍ کې د دنیا قومونو توپک وګرځوي سیاست یې شروع موږ هم تر چا په 1900 نکي
حاجي صاحب ترنګزي د حزب الله په نامه یو پارټي جوړه په هندوستان کې چا تنظیم کې څه پیژندلی حاجي صاحب ترنګزي نیم مسلح تنظیم چې جنگ ځای به جنگ وي چې سیاست ځای سیاست نو 1919 کې اصلاح الافغانات په 1914 کې کاکاجي سنوبر حسین بھارت لوک سبا پارټي راړو پېښور دلته ممبر اخوات کمیټې دیوبند جوړه کړې او باچا خان صدر 1923 کې سخواني پیښه شوه موږ چې اول ځانګړی سیاسي آئینی تنظیم جوړ کړی دی هغه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن دا اول زموږ د پښتنو سیاسي تنظیم چې آئین هم درلود بیرغ هم درلود مینوګرام هم درلود د دغه کلتور د سمبالولو د دې خاورې د ګټلو د دې ژبې د سمبالولو د دې قام د ملي وحدت قومي وحدت حقیقت لپاره خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي او باچا خان دومره قربانۍ کړي دي دومره قربانۍ کړي دي نن به موږ ته یو کوره پورې نه محدود کوو خلک لګیا دي همت کوي دا مې یو دسیسه ده چې د ترک د نشنلیزم کمالات اترک نسی وتلای چې له ایرانی نشنلیزم رضا شاه پهلوي نسی وتلای چې د مصري نشنلیزم سره جمال عبدالناصر نسی وتلای چې د هندوستاني نشنلیزم سره ګاندهجي نسی وتلای د پښتون افغان د تاریخ خان شهید او باچا خان منفي کول دا خام خیالي ده دې مې یادوه خلک مې یادوي اوس زموږ سیاست ودا ځای ته رارسېدلی ملګرو وخت مې ډېر واخیستی د کلتور پر ارزښت په دې وغږېدم چې موږ په تاریخ کې دغه پاتې سوي اوس موږ ولې د کلتور ورځ لمانځو دا ټیک ده چې د کلتور ورځ لمانځل د محکومو او د غلامانو قومونو کار موږ باید نه لمانځل غلام آزاد قامونو کلتور ورځ نه لمانځي آزاد قامونو په خپله ماضي نه نازېږي دا ټیک دی موږ هم نه پنځو موږ منو چې ماضي لمانځل د هغه قومونو کار دی څوک چې بې وسه ماضي لمانځل د هغه خلکو کار دی چې مستقبل ته نشي تللی یا په حال قیمت نشي کولی بیا د پلارو د نیکه په توره نازېږي دا ټیک دی موږ منو خو زموږ د سیمې او د جغرافیې سیاست جلال ولی جلال درې کروڑه پښتانه شاوخوا پېښور او کوټه کې پراته دي تر مستنګه پورې موږ نصاب نه موږ خپل ټیوي نه لرو موږ خپل ریډیو نه لرو موږ خپل اخبار نه لرو موږ خپل پښتو مجله نه لرو چې نه لرو زموږ دغه ماشومان چې دلته ناست یا زموږ اوسنی ځوان کهول دا به زموږ له تاریخ سره څنګه اشنا کېږي دا به زموږ اتلان څنګه پېژني دې ته به د خپلې ژبې د خپلې خاورې د خپلې جغرافیې ارزښت څنګه پیدا کېږي یو واقع زموږ پر داشیانو پابندي ولګول بیا زموږ په لوګي کې ځانمرګي حملې شروع دا چا یو شاته ډېر غټ قوتونه ناست دي زما ستا کار نه و زما او ستا په هغه ملي لباس کې چې بېنسون یې 4.5 کاله مخکې یادونه کړې په هغه کې خلک ونیول سپوړینان یې پر سر یې دویم د ټولنیز رسنیو الغار د زموږ په ثقافت باندې ټیک ټاک باندې چې روان زموږ ځوانان به چې پر ټي وي و ماته چې راښکاره کوي کومه پښتو ویل کېږي نن مې ژبه له منځه روانه نن مې لونګۍ له منځه روانه نن مې داسې سپین ږیري مشران لکه دلته چې ناست د دې احترام د دې درناوۍ د دې قدر له منځه روان د دې خاورې تمامیت له منځه روان دی ورځ په ورځ د غلامۍ په خوا باندې دومره په تیزي روان یو چې دغه د کلتور ورځ منظوم 14 خبرې کوو وروره موږ په دې لونګۍ تړلې ده موږ په دې کنداري غاړه اغوستې ده موږ په دې ټوپک راخستی دي موږ په دې باندې منګۍ و رباب و ستار و غړکه یشه ده چې موږ خپل قامي موزیم نه لرو کنې دا شان چې اوس موږ درلودی بیا د یو ورځې لمانځلو ضرورت نه و موږ به هلته تللی خپل تاریخ به مې کتل
موږ موزیم نه لرو چې د میرویس نیکه صدرۍ راښکاره موږ موزیم نه لرو چې د احمدشاه بابا لنګوټه راښکاره موږ خپل د پښتو ژبې پوهنتون نه لرو چې موږ هلته ورسئ او استاد ته ووایي چې پر کلچر راته وغږېږه چېرته شته یا زما په یونیورسټۍ کې موضوع ده پر دې موضوع راته وغږېږه موږ یو شی نه لرو موږ د دغه کلتور د ورځې د لمانځلو په ویاړ دنیا ته ښکاره کوو چې زه پروفیسر یم دا لومړی زما کلچر زه ډاکټر یم دا لومړی زما کلچر زه د پښتونخوا ملي پارټۍ چیرمین یم دا لومړی کلچر ده زه د کلي ملا یم دا لومړی زما کلچر ده زه د باچا خان د کور یم دا لومړی زما کلچر د دغه ورځې د لمانځلو سره ملي وحدت او قومي وحدت رامنځته کېږي کلچر هغه وخت د منځه ځي چې قومي وحدت له منځه ولاړ تاسې وګورئ خلجۍ کولی تیریک دی درانۍ کولی تیریک دی اڅکزۍ کولی تیریک دی کاکړ کولی تیریک دی خلک لګیا دي پښتونخوا ته ساتل کشکړه دي ټوټې ټوټې کوي په دې چې ستا مات کې ستا کلتور خپله له منځه ځي ستا تاریخ ستا شناخت له منځه ځي بیا به دایمي غلام چې دایمي غلام شوې وخت به راځي چې ستا بچی به ستا پر قبر کې چې څه دې وکړي 100 کاله موزې تکریریک چلولې 100 کاله بعد یې ازادي واخلې نن دا شی هم د چینل نن دا ګرځي د چینل آزاد قومونه پرمختګ کولای شي آزاد قومونه په دنیا کې یو نشان جوړولای شي آزاد قومونه نن مترقي او د آی ټي دنیا سره تړلي خلک موږ په ماضي نه نازېږو خو دنیا ته چې زه چا څنګه پیش کړی یم زه د هغه په ردي عمل کې دنیا ته ځان ښکاره کوم چې زه دغه یم ده چې درته جوړ کړی یم دا زه نه یم خپله وینا په دې شعر راټولوم چې ډېر ناوخته د تهذیب دنیا ته راغله ډېر ناوخته د تهذیب دنیا ته راغله سړیتوب کې د افغان عکسه ډېره مننه او په ځله چې تاسو ته خپله علمي مقاله واوروله زما پر دواړو وژو ناستو فرشتو ولیکئ زما پر دواړو وژو ناستو فرشتو ولیکئ زما پر سر چې څه لیکئ دا په پښتو ولیکئ د ازادۍ علمبردارو د نړۍ کامونو اوس د دنیا نقشه کې کور د پښتنو ولیکئ اوس د آخري مقالې دپاره موږ کلتور ولې لمانځو د دې مقالې لیکونکی الهام الاخر دپاسه کوو چې راسي خپله مقاله تاسو ته وړاندې کړي عبدالحق الهام وای پښتانه په اتفاق پکې پراته دي پښتانه په اتفاق پکې پراته دي بس خبره دومره ده چې حاضره دي د دې پرتمینې ګران صدر سره درانه قومي سپینګیري سیاسي مشران په تالار کې مشران ځوانان ماشومان تاسو ټول په اجازه باندې ټیم ناوخته ده اندازن 3 بجې ما په خیال کې پروګرام اراده و شروع شو ځکه وروسته بیا یو بل پړاو د مشاعره ده هغه پاس په بیا چای پارټي نو دا خو د پښتنو تر ټولو لوی بدبختي ده چې د وخت پابندي نه کوي د ما د مقالې عنوان هم دغه موږ کلتور ولې لمانځو دغه موضوع په اساس باندې تکړه ملګري لیکوال شاعر ادیب شاغر صاحب ډیر له خپل مجلس ته که څه هم دغه موضوع ده چې پیچلې علمي غونډې اکیډمیک بحث بڼه لري البته کوشش به دا کوو چې راسکه سخت نه شي په ساده ژبه کې په قبایلي لهجه کې تر تاسو پورې در ورسوو اول وار د موږ د خلکو په ذهنو کې دا یوه خبره ډېره عامه تاسو به ډېر خلک لیدلي وي چې کله ورسره کښېنئ دوی وایي تاسو دا کلتور لمانځئ ولې ټول کال کې نه لمانځئ دا یوه ورځ ولې در په یاد دا ډېره سیده ساده خبره د دوی له نظره کلتور یوازې پټکای یا صدرۍ یا غاړه
یا واسکټ یا صادر یا چمپل بوتونه اچوي حالانکه کلتور ډیر پراخ دغه موضوع ده علمي موضوع ده په ټولنیز ساینس کې په سوشالوژي کې د دې بحث راځي کلتور څه ته وایي د هغوی تعریف څه ده د هغوی ایلیمنټس څه دي هغه څنګه بدلیږي له وخت سره ځکه دا جامد شی نه ده په یوه حالت باندې نه ده ولاړه یعنې هېڅکله هم خدای پاک د دې کائناتو تخلیق کړی ده له هغې زمانې تر دې دمه پورې را روان ده بیا په هره صدۍ کې سیاسي معاشرتي معاشي او انفرادي او مذهبي عقیدوي قامي په هره حواله چې کوم بدلون راځي هغه یو کلتور په خپل ځان کې هغه چې کوم تر ډېره حده پورې د ده له عقیدې د ده له رسم و رواجه د ده له خوی له خصلته د ده له نفسیات سره ټکر نه خوري هغه په خپل ځان کې ده تاسو به لیدلي سل کاله مخته دا اوس موږ تاسې پلرونه نیکهګان ژوندي دي د هغوی د جامې د ژوند د بود و باش د طریقې د خو د باد و طریقه چې وه موږ ډېره جلا وه او اوس چې موږ د ژوند په کوم پړاو کې یو د هغو د دې له مابانځ ډېر فرق شته نو راځم اول کلتور دا ای بی ټایلر انګریز لیکوال ده سوشلیست ساینټیست سوشل ساینټیست هغه وایي کلتور هغه مرکب شی ده چې په هغه کې علم عقیده یعنی مذهب آرت اخلاق قانون ادبیات رسم و رواج داس نور شامل چې له یو نسل نه بل نسل ته انتقالي اسی تعریفونه ډیر دي په مخ زما دومره دا مجلس د کلتور څو قسمه دي لکه دا موږ چې وویل موږ خو یوازې دغه مادي قسم ته ګورو لونګۍ سوله چوټې سوله صدرۍ سوله ځینې نور څه شیان سترګو معلومیږي یعنې انسان یې ټچولی وزن او دغه لري په دې کې تقریبا 15 قسمه شاوخوا څوک شپږ یادوي څوک 15 یادوي د کلچر تعریف کوي د کلتور د ثقافت یو نیچرل کلچر یعنی قدرتی ثقافت بل مادي ثقافت په انګریزي کې ورته میټریال کلچر ویل کېږي بل غیر مادي ثقافت نان میټریال کلچر ورته ویل کېږي او دریم چې دا ما په خیال څلورم و ریال کلچر یعنی حقیقي په ځوان کې چې موږ تاسو وینو شپه او ورځ څلوېښت غنټې چې ورسره مخ کېږو او یو هغه ایډیال کلچر ده چې په هغې باندې موږ په ذهن کې په خوی دغې کې موږ ته په روایت کې ښه ښکارېږي خو عمل نه پرې کوو ډېری داسې ترکیب شته په ځوان کې چې موږ پلار و نیکه یا په اوس زمانه کې په اوس عصر کې په خوله باندې ښه یادوو خو عمل نه پرې کوو دا ته ریال کلچر وایي اوس راځو اول وارې دغه د کلچر تاریخي پس منظر خصوصا د پښتون افغان وطن ملګري فضل اشنا ډېر خوندور انداز کې د پښتون قامي تاریخ پس منظر درې نیم څلور زره کاله مخکې کله له باختره د پښتنو د بلخ دغه نه دوی د خپل ژوند پیل کوي بیا راځي تر دې دمه پورې ما په خیال په هغې کې به څه پاتې نه چې زه بېرته لاړ شم هغې دوباره تکرار وکړم د وخت اضافه وي صرف یو لږ د نیچرل کلچر د قدرتي کلتور په اساس باندې وضاحت ورکوم چې مجلس لږ اسانه ساروم ته خلاص کله چې خدای پاک دا تخلیقات د دې کائنات وکړ انسان سینو له دې مخکې چې کله انسان د دنیا ته سترګې نه وي غړولې مذهب خپل نقطه نظر لري ساینس خپل نقطه نظر لري نو دوی دې ته قدرتي کلتور ویل کېږي غر اوبه هواره بوټي ونې هوا سمندرونه دریابونه داسې نور دغه ته قدرتي کلتور ویل کېږي له دې پس بیا کله انسان په دې کائناتو کې خدای پاک وزېږه او پیدا سي یعنې خدای پاک د دې تخلیق وکړ د خپل خوراک لپاره د خپل چکاک لپاره
له حیوانانو له زرناکه شیانو د هغو د تحفظ لپاره د یخ د تحفظ لپاره د پښو د مثلا چې دی کله سفر کې لکه اوس موږ تاسې ګوټونه پښو کوي د دغه د تحفظ لپاره د ضروریاتو په اساس باندې ځینې بنیادي شیان دا تخلیق کړل مادي کلچر ورته وایي مثال د خبرې د ده به یخ کې دی له غړو نو د هغې لپاره د جامو تیاری وکړو د سر د پټېدا لپاره په جنګ کې د یو شي د راوړلو په اوس تاسو اوس هم ډېری خلک لیدلي دي په وطن کې خلک ستا یا دلته چې بوټي راوړي خامخا په سر باندې دا پټکي ورته تړي دي د هر شي خپل تاریخي پس منظر ده دا پټکي دا واسکټ دا کپړې دا چوټي چمپل هر څه چې موږ د دې شاته تاریخي پس منظر د وخت کم ده شاته بنوز نو دلته مادي کلتور چې دا مخته راغی هر کوم چې به چېرته اوسېده د هغوی د خوراک د چښاک د اوبو د ناستې د خپل ځان د تحفظ لپاره د کور د اوسېدلو لپاره د دې لپاره د خپل تیاری ونیو دغه ته مادي کلچر ویل کېږي له هغه پس بیا غیر مادي کلچر نو چې کله انسانان سوکا سوکا معاشرتي ژوند ته مهذب ژوند ته یعنې د کلي په شکل دوی خپل ژوند پیل کړ داسې ماحول ته راغله دا نو هغه زمانه راځي په تاریخي پس منظر کې اګریکلچر یې چې ورته وایي زراعتي دور ورته ویل کېږي اندازاً 2000 کاله شاوخوا مخکې زما په خیال داسې حسابل کېږي تاریخدانان تاریخ پوهان وایي کله چې دا ژوند شروع شو انسانان راکاته شول له غرو نه دوی غاري ژوند او د ډبرو زمانه چې ورته ویل کېږي دا یې پرېښودله بیا دوی په یوه ځای باندې خپل سکونت اختیار کړي د هغوی په اساس باندې دوی سره یو ځای شول نو په دې کې به جنګونه راتلل خوږې ترخې خبرې به راتللې د بلې قبیلې به په بلې قبیلې باندې تعرض راته یعنې اوس لکه په موږ د خپل ژوند کې چې څوک دوه نفره جنګ وکړي درې مشران راسي د هغوی لپاره د جرګې یا د مرکې په شکل کې د هغې د تصفیې لپاره یو حل لاره وټاکي اوس خو ریاست ته قانوني ادارې شته عدالتونه شته یعنې د ریاست جدید سیستم شته هلته دا شی نه نو په دې اساس باندې دوی د خپل خواهشاتو جذباتو احساساتو د اظهار لپاره ژبې ته ضرورت پیدا دلته ژبه منځته راغله ځکه چې یو کس به بل کس نه به د ضرورت په اساس باندې څه غوښتل انسان دوی وایي معاشرتي حیوان هغه په دې اساس باندې چې دی خپل ضرورتونه یوازې په یو سر نشي پوره کولی دی مجبوره ده دی به په کلي کې ژوند کوي دی به په ښار کې ژوند کوي دی به په علاقه کې ژوند کوي په غره کې دی ژوند نشي کولی نو د دغو ضرورياتو د پوره کولو لپاره ژبه منځته راغله له هغه پس بیا د ټولنې د امن د خوشحالۍ د مینې محبت د نفرتو د ختمولو په اساس باندې دوی رسم رواج منځته راوړل جرګه ما منځته راغله زموږ رسمونه رواجونه د پښتنو مختلف دي تاسو لیدلي اشر ده ناروا ده رمته ده ترګه ده ټولنیز اقدار دي نه ادب ده شفقت ده احترام ده مثال خبرې په پښتون وطن کې دا شایسته که چېرته سپین ږیری راسي ځوان به خامخا د هغه د قدر د عزت لپاره ولاړېږي دلته به ځای ورکوي ښځه کله په لاره باندې روان وي په پښتون وطن کې دا پښتو نه موږ تاسو وایي یاره بې پښتو دې وکړه ښځه را روانه سړی لار ورته خالي کړي لپاره چې دا په پښتو کې ډېره بده خبره په بازار کې په بل ځای کې به تاسو څوک لیدلی شي ښځې ته په بد نظر وګوري خوا پې بدېږي دا پښتون ضمیر دوی خبره ښې وایي زما پښتون ضمیر یې نه وایي دغه رسم رواج د ټولنې دې ته غیر ویل کېږي په دې کې نو بیا ادبیات شو دا زموږ ولسي سندرې شولې غاړې شوې ټپې شوې لنډۍ شولې سروکې شول متلونه شول دغه پخواني نکلونه شول دا د مومن خان د شیرینو د ادم خان د درخانۍ د فتح خان بړې سوې پلانه دا داسې کیسې په هغه زمانه کې خو علم دومره نه و نه ټولنې دومره پرمختګ کاوه د ماشومانو ادب چې تاسو کله وګورئ چې کله به یو ماشوم پیدا شي بیا به مور ده ته داسې سندرې ویلې داسې سندرې به ویلې چې په دې کې جرأت همت جذبه غیرت راپور چې کله ځای بیا زلمی شي نو بیا